ستهر یو ټپ لرا پټي وطنا ستا هر یو درد لرا قرار وطنا تو چې ژوند دی استاد دفاع بکو لهر رقیب لهر غیار وطنا کندهار ښاروالي د ښار په 10مه ناحیه څلرم ګذر کې د درو کوڅو د اساسي رغولو چارې راپیل کړي دي. پټي وطنا ستا هر یو درد لرا قرار وطنا تو چې ژوند دی استاد دفاع بکو. دغه کوڅې چې تقریبا 953 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري 2 میاشتې مخکې یې د رغولو چارې راپیل سوې او پاته کارونه به یې د 10 ورځو په موده کې بشپړ سي. 2 میاشتې مخکې پیل سوې ده چې تقریبا دغه پروژه کې مختلفې مرحلې وې. اوله پروسه د دې اکسکیویشن ده، یعنې د کندنکارۍ پروسه ده. کله چې هغه مواد مو وګورو له هغه وروسته بیا د یو طبقه مخته راځي چې هغه ته سبګریډ وایي. له هغه وروسته یو بله طبقه ده چې هغه سببیس ده. سببیس طبقه کې تقریبا مونږ 25 سانتۍ جغل او خاوره میکس دغه راوړو دلته اچوو، بیا رولر ورکوو، تپه کوو یې. کله چې هغه ټسټونه چې پاس وو له هغه وروسته مونږ دغه اخري مرحله چې ده دا د کانکریټیزۍ مرحله ده. په دغه رغنیزه پروژه کې هره ورځ 100 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده چې 10 کسان په مسلکي ډول او 90 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. بالکل موږ ډېر خوشحاله یو دغه څخه چې موږ ته ښاروالي ډېر کارونه راکوي او موږ په دا پروژه کې اخته یو. موږ د ټولو څخه ډېره نړۍ یوه نړۍ مننه کوو. داسې راضي یم د ښاروالۍ څخه ډېر راضي یو او دغه ډېر ښه کار وکړي چې موږ ته دغه زموږ د څلورم ګذر کار دغه سړک راپوخ کړي او موږ ډېر خوشحاله یو ښاروالۍ. د دغه کوڅو په اساسي رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. د ګوډو څخه خوشحاله یو او د ګوډو څخه خوشحاله کارګرو څخه خوشحاله یو. دغه سړک چې و د ډیرو ستونزو سره مخ و سره دغه سړک تقریبا په بارانو کې او په سیلابو کې هم خلک ورسره په مشکل کې وه چې زیات سیلابونه به راغله. دغه سړک باندې به څوک رفت آمد نه سوی کولی. نو اوس ځکه چې دغه سړک د کندهار ښار د خوا څخه دغه ځوانان یې په کار اچولي دي.